یو حدیث ډېر د یېرې دی. رسول الله وسلم وایي د قیامت په ورځ به یو کس راشي او د تهامه د غرونو په اندازه به نیکیانې راوړي. تهامه د غرونه دا د عسیر دا منطقه چې دلته سعودي عرب کې د عسیر د علاقه چې ده دا ابها او الباح او دا خوا او شا کې چې دي د دې دا علاقې ټول غرونه دي دنګ دنګ ټول غرونه کې ګوتلې به لیدلي غټ غټ غرونه دي. داسې غرونه دي چې په یو غر کې پوره علاقې آبادي شوي دي. د دې غرونو په اندازه باندې به دې نیکیانې راوړي د الله مخې ته. وایي هغه غرونو په شان نیکیانې چې راوړي هغه به والوځي لکه دوړه چې الوځي، لکه مالوت چې الوځي، داسې به شي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اخر ولې ډېره یره په صحابه کرامو راغله، ډېره د سوچ خبره. اتهام د غرونو امر نیکیانې څوک کولی شي؟ وایي سړي د دې غرونو امر نیکیانې راوړي هغه ترې والوتې هغه پالتو شوي اتې نه قبلېږي. یا رسول الله ولې؟ وایي دا هغه سړی دی چې کله به یوازې شو نو بیا به یې هره ګناه کوله. وایي دا هغه سړی دی چې کله به یوازې شو نو بیا به یې هره ګناه کوله. حیا به یې د الله نه کوله چې الله معیني، الله زما اوري.